سایکل څه شو مال هغه نو د کاره مړه ځنځیر به غورځو دوکې بوکې به څه وکړم مال دا صحیح روغ سایکل مې دله راوسته پوه ویل خدای دې ښه کول هغې له 4,500 روپۍ باندې پرون ماهرانې ټیرونه اخیستي پوه شوې په دې پنشمنټ وکړه پنشمنټ په 15,000 کې دی H&M چې بله ورځ یې لاړم زړګا سایکل مې خپل په کاباړ کې ټایرونه ولیدو پوه شوې بیا چې تا کباړ کې خپل ټایرونه وکتل څه درته محسوسه شو نه کباړ کې ما ونه کتو پلار مې ټیر راوړو کور ته ما ته ویل په دې سایکل مې په دې ټیر مې داسې شک ورځي لکه دا زما د سایکل ټیر دی مالته خبر دی چې ستا سایکل دی پوه شوې نو بیا ویل دې کې ایراني ټیرونه هغه ټایم کې سایکلو کې ایراني ټیرونه زړګو ډېر مشهور وو پوه شوې بس ما ورته وویل بس دا یو ټیر دی کافي دی چې ته راوړه مال رکوی بس څه لګای څلور کسان څلور ګلونه ډبل اوپن کوي وعلیکم السلام څلور ګلونه پکې ولګا ډبل اوپن کوي ګایز ډبل اوپن کوي شابه کنه یار دومره په لمبه چوړه کیسو مې راته ووایي د خدای نه تھینک یو یو بل ګل H&M thank you I say thank you خبره واوره مننه زړګا یو ګل بل ولئ دا دې سر ته چې دا لک ناسته دا باز تصویر یو ګل ولئ سامي نوم دی سامي مننه نو داسې چال وشو زړګا چې یو پوره مې زمونږ یوه ناشاړه شانتې خره وه پوه شوې ناجاړه شانتې وه پوه شوې هغې به نه چې به د کوری واچو کوری خو کوری به ته څه پېژنې سلطان تھینک یو یا لگا ڈبل کی کچھ ایسا کوي ها کوری پېژنې نه اخرې ته پکې سټه څه تړي ها مې پېژنده هغه چې به مې پې ور واچوله غنم به مې پې وړه کولو له وړل چې هغې به مې ور واچوله یار اخرې به دواړه لر ترې اوچتې کړه ډونجوقي به یې شروع کړه سټه به یې ایسته وغورځوله پوه شوې بله ورځ مې ورته وویل هلته خو ځان ته خره وی خو زه هم شکیل یم د خر نه کم نه یم پوه شوې نو بیا پوه شوې بله ورځ مې وله ریړه راوستله پوه شولې ریړه مې پسې وتړله ریړې کې ډېر ډنجوقي منجوقي او ګډه وډه یې کړله خو ریړه خو درنه وه نه اړوی شو نه په اخري چې دا درنجوقي کړه ریړې کې بره ونښتله پوه شوې خپې بره پاتې شوې دا دی وایسته دا د کهاني څه ده دا خبرې ته خو ما ونیسه که نه خرې تنګ کړی ومه سټه به یې نه وړله سټه به یا ته پېژنې یا نه اوس وړه نه دي وړه مې پې کول ګرانده مې پې کوله 2 منه وړه چې به مې پې واچول خرې به لکه دواړه خپې اوچتې کړې او ډنجوقي به یې کړه لکه غورځوله به ایسته به یې پړ مخې نو زه خو ورکوټی وم ما خو به بیا اوچتولی نه شوه کله به مې یو ته سوالونه کول چې ته مالونو والا به تېرېدل بیا به راسه هغو واچوله خرې راسه 2-3 پیرې دا قیل وکړو پوه شوې نو اخرې مې ورته وویل مال ته خری خو زه هم د خر نه کم نه یم شکیل یم پوه شولې پوه شوې ته خو اوس هم خرې پوهېږم نو اوس هم د خرو په شانتې کارونه کوو نو بیا خرې له مې ریړه راوستله ډبل ټیپ کوو یا لکه ډبل ټیپ کوو نو کیسه بیا پرېږده ریړه مې وله راوستله زړګا او په ریړۍ کې مې ورته جرنده واچوله H&M قربان
ریړې کې چې مې ورته غنم واچول یاره اوس دې خو دا مطلب و چې دا به اوس زه په ورانې جاړ بوزمه دا به رانه ایسته خلاصه شي دغه که نه ریړه نو په خپله به اوس په سم روډ روانه وه ریړه به په شړې کې روانه کړې وه کاڼو کې پوه شوې پس اخرې کې یو غټ کمرلی کاڼ ډېر ونښتو ډېرې لکه د ټیکټر سلیپونه وکړه خو ما مو ته قسم خوړلی چې زه ته تا پسې دیکه ونه وم پوه شوې هغې سلیپونه والا زه ترې کور ته رالم خراب یې په ځای پرې پلار خراب یې څه کړله مالخرې خو زما دماغ خراب کړل ریړه مې پسې دغه نه تړلې ده یو کس و هغه نه نامې نه هله بیا راته هلته وایي تا زما قصه کړې ده اینډ زر ووایه اینډ کې څه وشل بیا اینډ دا و چې ورانه یې کوو که نه چې ورانه یې کوو ما وله ریړه واخیسته ولې دا ستا کیسه وه چې اینډ کې دې ورته ریړه واخیسته او که نه دور الله تا دومره اوږده کیسه تا د ریړې دپاره وکړه نو خو ریړه مې وله واخیسته ورانه یې راڅه کوو که نه څلور کسان ګلونه وړي ډبل ټیپ کوئ خدایه پاکه ډبل ټیپ کوئ لګای څلور کسان څلور ګلونه زه په انتظار کې یم چې آخر خبره څه ده پکې څه وشل بیا چې ده ته آخري چک ولګو یا یې ورسره څه وکړو ریړه مې ورته واخیسته حد نه دی او که نه نو ریړه خو ماسې ارامتوب کو که نه سټه به یې نه وړله مال زه درته په دې رړې کې واچوم بې چې څنګه نه وړې خان دې لګیا خدایه پاکه وعلیکم السلام کیسه دلته د ټولو غوږ دی تا ته ټولو غوږ دی چې آخر دا خبره څه وه څه نه وه لاړې ریړې ته پاتې شوې حد نه دی اوس دا بیا نه پوهېږي چې اوس تاسې ماسې ورانه یې کوو او په خپله یې نه وړله ریړه مې وله واخیسته په ریړې کې مې ورته غنم واچول مال اوس یې ګرځوه ډبل ټیپ ډبل ټیپ یا خدایه ډبل ټیپ وکړه چې دا لایف صحیح شي که نه نه زه خو ډبل ټیپ وکړه چې وایي دا لایف بدلوم د ده کیسې ته غوږ ایښی ما وی دی به وایي چې ما ته آخري اینډ کې چک ولګو والې چې سپی خو نه و چې چک یې لګوم ټول ډبل خپله خرې او سپي کې فرق نه شي کولی چک یې ولګو ولې چک ولګو او که نه هغې خو چې به هر ولیدو سره به دا چل شروع کو پته نه ده چې څه به وی ولې یو پر رانه تښتېدلې وه خر چکونه لګوي ما ډېرو نه اورېدلي وایي خر راته چک ولګو افریدي ویلکم خر چک نه لګوي مړې خر چک لګوي خره چک نه لګوي خو خره وه که نه تا لکه خر چک لګولی دی ما خر ساتلی نه دی خر ورانه کوي ته خو وایې
نو ته خو وایه چې خریم رانې کوو نو خره ورانه نه کوي خره هلته یو مې خر ساتلی و خرو پسې تلی بیا کوټوالو ویشتلی وراله په چراییزه قربان او خدایا ته مو خنده بړې زه څه وکړم نو دا چې کیسه داسې کوي نو خندا خو بنده ته ورځي که نه مړه شوله بیا رانه ایسته دعا دې ورپسې کړې وه بیا دوا مې والله سپو ته مې ویل والله که په تاسو یې وخورم خاخه مې کړله دا مسخر دی نو ولې په سپو دې ولې پیرزونه وه نو خو سپو به غاپ نه کوو ګیدړانو رانه ټولې چرګې وړې وي ښه دغه د خیرات دې ورپسې بیا کړی و نه که نه خیرات مې پسې څنګه کړی کیچړی مې پکې پخپله مې وخوړه ډبل ټیپ کوئ یا لکه ډبل ټیپ کوئ ټول کیچړی دې ورپسې پخ کړی هغه دې بیا خپله وخوړو او که نه خدای ته مې دا ستا د سر صدقه شوه ستا پخې ته درد چغل شکیله توبه خدایا خلاصون ورکوم